یو استاد نو کوي تا پسې کنځلې وکړي ما پسې ولې وی چې دا سه هغه جوګت وسته ده دا چرته دي چا غوخه چوخړي نو مال ما جوګت نه دی وسته علم ختم شو د ملک نه علم لاړ د مولا پته پای خو به قران او حدیث او تفسیرونه پراته نن مشرق او جنگ او نوای وخت حیدر دا اخبارونه د مولا پته پای پراته نو به څنګه پته لګی چې د قربانۍ هغه چاو پړي قران ویل دي چې ګډور راغی د ابراهيم په خپو کې پریوتو او هغه حلال کو بیا دا نشته په اسلام کې چې هغه چاو پړي ولی نشته خلاره وی تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو د مارغانو بچغار وی مونږ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنیو د دین کتاب به څوک نه ګوري د دنیا کتابونه به ګوري رساله ناولونه قصې دا به ګوري زه تاسو ته ایمانی وایم ایمانی چې د طالبګرای په زمانہ کې د دنیا کتاب خو څه کوي چې ما چرې مذهبي رسالم نه کتا چا سي په دې وخت ولې ځای کې بنیادی شی ګوره چې قرآن او حدیث قرآن غوندې عظیم کتاب چې وي لاس ته مات شستا بل کتاب له لاس څنګه ورځي د حدیث غوندې عظیم کتاب چې وي ستا بل کتاب له لاس څنګه ورځي تاسو وایئ په ایمان چرته چې د خدای خبرې وي هلته د بل چا خبرې مزه کوي چرته چې د محمد رسول الله خبرې وي هلته د بل چا خبرې مزه کوي نو د خدای او د رسول خبرې موجود دي تاله د بل چا خبرې مزه څنګه درکوي لکه په پاکستان کې د خدای او د رسول قانون موجود دی دې سره تاسو د بل چا قانون ولې چلوئ په دې ملک او بیا دې ملک ته اسلامي ملک هم وایئ دې ملک ته مسلمانان هم وایئ که تاسو وایئ چې پرورو به اسلام په دې ملک کې راځي پرورو به اسلام ما ته هغه ورځ یو سړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورو اسلام نه دی راوستی پرورو چې تو سوی چې یکدم دی راشي مال ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورو چې تو سوی چې یکدم دی راشي مال ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د سونو کالو کفر کې پرورو اسلام راوستی و زه د 1400 کالو په مسلمان کې اسلام پرورو څنګه راواله په دې خبره پوهېږئ پرورو اسلام که ته وایې چې د پاکستان خلک کافر دي خو بیا پکې پرورو اسلام راواله او که دا د 1400 کالو مسلمانان دي نو بیا دوی کې پرورو اسلام څه معنا شوه دا خو 1400 کاله وشو چې دین سره مانوس خلق دی قرآن منی حدیث منی مذہب منی بیا په دوی کې پرورو اسلام څه معنا شوه تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې پرورو خبرې غلطی دي دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اس وقت کے دورنگی خوند نہ ملک حالات بالکل فٹ تھی ورتا عرض میں داو کہ قرآن کریم غند عظیم کتاب موجودی دا بلچا خبر خوند نہ کری حدیث غند جانو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے د پیغمبر عاشق دے کمیس پروا نشتا ٹوپے کیڑے
بس حضور ناس ته او د ورته مخامخ ناس ته هغه حدیث وای او د اوري او یادای په ټول ذخیره حدیث کې دا ابو هريره نه زیات روایت د بل چا نشته. ابو هريره په ټاپ باندې او د حدیث په روایت کې د دومره فقيه بیا په ذخیره حدیث کې بل څوک نه و. لس ورځې شوې وي چې روټۍ نه وه خوړل، لس ورځې. نن خو یو ورځې جومات ته وظیفو سره ترکاري رانی شي، جومات پرېږدي بل جومات ته لاړ شي. هلکه څه چل دی؟ وایي سبق ډېر ښه کېده خو سره خوروا پکې نه وه، غوړه خوروا او د بازار پړسېدلې روټۍ. دا چې وخورې ستا پلار د شپې کتاب نشي کتلی. کتابونه به هغه چا کته چې غرمه به یې سړه خوړلې وه او د شپې به یې نه خوړه چې خوب را نه شي. دا د بازار سربې روټۍ چې دي پړسېدلې، دا دننه مو پړسېږي. چې دننه وپړسېږي ته پې اوبه اوس کې ډاډه خېټه دې نیولي، تو کتابونه چېرته کتی شي؟ کتابونه به هغه چا کته. امام ابو حنیفه به د شپې په جمعې کې کمیس وویسته په جومات صحن کې به کېناست. طالبانو وی صاحب بیمار به شي، یاره د کمیس کې دا سر دی چې سړي لا ګرموالی ورکوي کتاب نشي کتی. بیا چې دا یخ یخ باد مې د ستنې غوندې دا بدن وایي چې وده کېږم نه چې کتاب ښه کتی شي. نن ملک ته دا تعجب دی چې امام ابو حنیفه 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، 40 کاله. یاره وایي دا زمونږ عقل نه مني. خدای دې خو هر کس ته عقل څه دی؟ اول خو په دې ملک ته عاقل سړی ما ته وښایه. عقل خو په دولت نه دی، دولت خو داسې شی دی لکه د خره بار. اوس په خره باندې خزانه کېده نو دا خرم سړی شو. نن خو دولت خرو ته راغلی دی. خره د هندوانو لوښي به یې وینځل، هغې سره هم نن لکونه روپۍ دي چې په لار روان دي داسې په پنجو ځي، داسې دا خو یې خراړې ورکې شوې او چونګې یې ملکې شوې. دولت خو خرو سره هم ډېر دی. قسم په خدای دی که دا دولتمند ښه به هم پکې خو چې دا زه د سړو په قطار کې ونه شمېرم. دولتمند سړي خبرې وګوره. دلته یو دی ما ته یو ورځ یاره مولانا صاحب ښه ما سوټمارې زویه سمې خبرې کوه. مور به دې ټوله ورځ سوټي را ټولوله ته ښه. دولت خو داسې شی په ارام کښېنې. په دولت څوک نه سړی، سړی په رنګ نه سړی کېږي. سړی هغه دی چې خوی د سړی چا کردار ملنګان به دوهای ته به ناستي، اور به بل کړی، بوجۍ به یې په ځان اچولي او دماغ به یې اسمان سره خبرې. محمود غزنوي زمانه وه. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو بزرګ و، لوی فقیه، لوی علم خاوند. محمود غزنوي لاړو په هندوستان باندې حمله کوله چې سومنات ماتوم. چا ورته وایي چې دلته یو بزرګ دی ابوالحسن خرقاني نامه ده، ورته یې ورشئ رایې ولګي. سړی ورغی صاحب بادشاه دې غواړي. وی بادشاہ ته ووایه چې زه اوزګار نه یم، زه خپل کار کوه. محمود غزنوي ته سړی راغی چې ابوالحسن خرقاني وایي چې زه اوزګار نه یم. هغه ورته د قرآن یو آیات ولیکلو چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. خدای ویلی دي چې د بادشاه وخت تابعداري کوئ، ولې نه راځئ؟ هغه ورته د کاغذ په شا ولیکل چې بادشاه سلامت ته پوهېږي نه. اول په دې آیات کې اطیعوا الله دی د خدای تابعداري، بیا اطیعوا الرسول دی د رسول تابعداري، بیا اولو الامر دی په درېمه درجه کې. نو مالا د خدای تابعداري هم نه ده پوره کړې، مخکې رسول پاتې دی، نو زه څنګه ستا اطاعت وکړم او درشم؟ محمود غزنوي هم د لوی شان خاوند چې دا یې ولسته په خپله ورغی، په خپله ورغی. نن د تاڼې تاڼېدار چې در پسې جواب راولیږي چې ورشه ملا صاحب ته وایي چې راشي خان دې غواړي، خان دې غواړي. نه ته خو ورمشه، سپیان به در پسې راولیږي، په راښکو راښکو به دې